बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलगरो नेकी हिले सलामुना एहतरामात हैरान खटक यमा او نن یو داسې اوجبه شاعر او لیکوال چې د علاقه خړه نظامپور د پاره ډېر زیات ادبي خدمات دي. زه وایم چې تر اوسه پورې به دومره چا هم نه وي کړي، خو بیا هم ډېر خلک داسې دي چې د هغې په علم کې د دې نوم هم نشته. نو اول زه وایم چې د دوی یو ښکلی غوندې کلام د هغه درته وړاندې کوم او بیا زه تاسو دوی سره متعارف کوم چې دوی تاسو سره خپل تعریف په خپله وکړي او خپل خدمات هم درته وړاندې کړي. نو یو غزل دی د دوی چې داسې دې هیر کړم لکه څوک چې د پردي نه هیر شي، لا چې یاداشت ویلي هر څه د لیوني نه هیر شي، ښکلي ستا د خوب نظره زه محروم داسې شوم، په میخانه کې خوار مینوش چې د ساقي نه هیر شي، او ستا په فراق کې مې په ذهن داسې لوبې وشوې لکه چې ورځ په رڼا هر څه د راهي نه هیر شي، او ستا بېروخي راته څه داسې علامې راښایي لکه انصاف لکه میزان چې د قاضي نه هیر شي، او په داسې وخت په داسې حال به ژړا ولې نه کړم چې ورور د ورور نه هیر شي، دلته پلار د زوی نه هیر شي، او زما د زړه ټکور د سترګو تور په زړه کې راخور، هارونه څنګه به دا ښکلی د زړګي نه هیر شي. جناب هارون رشید خټک صاحب، نو دی ته زه اوس وایم چې تاسو سره خپل تعارف هم وکړي او خپل ادب چې کوم دی خدمات هم ته وړاندې کړي، او تقریبا نور به درته هارون رشید صاحب خپله وایي. هارون رشید صاحب ډېره مننه حیران خټک صاحب، ګرانه زلمي، اول خو ستا ډېره مننه، ډېره زیاته شکریه چې تاسو دا احساس وکړو او تر ما راغلی ما د خپلو خلکو سره معرفي کوئ. بنیادي طور سره زما تعلق هم د خپړې د یو کلي پرړې سره دی چې د یونین کونسل انځري سره تعلق ساتي. نو ډېرو خلکو ته زموږ ملګرو ته بلکې دا پته نشته چې پرړه په خوړه کې داسې ده چې لکه زه د خوړې یو بنده یم، د خوړې یو باشنده یم. داسې ده چې تقریبا 80 یا 90 کاله به کېږي، 10-15 کاله چې زمونږ والدین د خیرآباد ته راغلي. اوس مونږ لکه د خیرآباد یو، خو زه خپل رشته، خپل نسبت، خپل تعلق لکه د خوړې سره یا د خپل کلي پرړې سره مکمل توګه ساتم او فخر هم پرې کوم. مطلب دا دی هر هغه کلی، هغه خاوره، هغه ځای، هغه ټاټوبی چې یا پکې ته پیدا شوی یا پکې ستا مور او پلار پیدا شوي، د پلار نیکه د مور او پلار قبرونه دې پکې وي، د هغې نه په شا کېدل یا هغه هېرول چې کوم دی د فطرت د قانون نه یو خلاف خبره ده. دلته کې لکه زمونږ بس خپل روزګار دی، خپل کورونه مو دي الحمدلله، ژوند ورځې شپې تېرو. ما همدلته کې لکه بس تر 10مه پورې وایي چې سکول ویلی دی، او بیا مې دلته کې زمونږ ادبي ټولنه وه چې ماسل خان آتش او تاج علي تاج صاحب جوړه کړې وه. هغې سره مې سکول کې بچون کې هغه بزم ادب پروګرام کېدو، نو مونږ کې هم دغه جراثیم به وو، نو هغې سره مې تعلق پیدا شو. بیا هغه جرګه کې شو، په هغې کې به مې چې کوم دی نو به سماعت ګوټ کلام وي، تربیت به مې لکه د هغې سره کېدو. نو بیا لکه بلکې لنډه دا چې زه د هغې جنرل سیکرټري وټاکلی دی. بیا په 1982 کې د دغې جرګې نوم چې دی نو هغه د اټک پښتو ادبي جرګې نه اباسین پښتو ادبي جرګې ته منتقل شو، او بیا د 1982 نه والې تر دې دمه همغه د مشر سکرتر هغه تیموري چې نو هغه زما په اوږو ده. خو بیا لکه دغه جرګه کې لکه چې کله اجمل بابا وفات شو، زموږ سره د هغه ډېر تعلق و، ډېره مینه وه. نو هغه چې وفات شو نو مونږ ملګرو مناسب وګڼل چې د دې جرګې دا نوم چې دی دا بدلول پکار دی. نو مونږ د دې جرګې نوم اجمل خټک ادبي جرګه کړو. په دې جرګه کې لکه ډېر ملګري لکه ماسل خان آتش صدر دی، خان بهادر ګلشن دکایي هغه جنرل سیکرټري دی، دا ساری نایب صدر دی، شعیب خټک
او پروفیسر ابراهیم خټک کنه اظهار دی دا ټول په دغه جرګه کې لکه مستقل شاه فاکر د هغې لکه غړي صفدر عادل د یوزري بهرحال د چا نومونه رانه هېرېږي یا داسې نوم لږ کمزوره ده بخښنه غواړم مطلب رانه هېرېږي پکې فضل رحمان فطرت پکې شه نو دغه جرګه کې زموږ سره د دوی ټولو ملګرتیا وه او ډېر په فعاله توګه به لکه دغه جرګې پروګرامونه او مشاعرې او د کتابونو مخکتنه او کتابونه دا به کېدل اوس د هغې جرګې په مناسبت سره له اټکه تر خټکه جی لکه دا ملګري ویني دا کتاب د دغې جرګې د درې واړو جرګو هغه یو رودات دی ما کله من کړی دی په دې نوم باندې له اټکه تر خټکه یعنې د اټکه ادبي جرګې نه واله تر اجمل خټک ادبي جرګې پورې لکه دا نوم په دغه مناسبت سره ایښودی شوی دی او تاسو دا ما ته وایئ چې تاسو پرې څومره کتابونه لیکلي او څومره په د چاپ په مرحلو کې دي کتابونه ما ټول یو شپېته لیکلي الحمدلله او اردو پښتو دواړو کې مطلب دا دی که نه نو په دې کې 10 چاپ دي او دا یو 10 چې کوم دی نو دا لکه ما سره ناچاپه پراته دي که خدای عمر راکو وس راکو نو دغه به هم چاپ شي او دغه 10 کتابونه چې مې چاپ دي دا ما په خپله نه دي چاپ کړي دا دغسې ادبدوسته خلکو خصوصا ما سره چې چا ډېر مدد کړی نو هغه یو خټک دی د ګجو خېلو زمونږ د خپلې خوړې که نه داسې ظهور خټک نور دا نواز خټک ایډوکیټ او وزیر محمد لالا که نه دې ټولو خلکو ما سره وخت په وخت په کتابونو چاپ کولو کې کومک کړی دی نو خبره تر 150 کتابونه رسېدلي او اوس هم لګیا یم ګو چې زما صحت او د دې خبرونه چې د لیکو کوم ځکه چې ما د سترګو اپریشنونه وکړل د هغې په وجه باندې زما نظر چې کوم دی نو ډېر زیات خراب دي هغه بقایا کتابونه لکه بس ناچاپه پراته دي د چاپ په انتظار دي که تاسو صاحب حیثیته ادب دوسته پښتون دوسته شخصیت ملاو شو نو ته به خواست کوو چې چاپ کړي یو خدمت دی ډېرې پیسې خلک لګوي لکه مطلب چې په بې ځایه ځای کې لګوي نو دغه پیسې چې ولګي د هغه نوم هم ورسره ژوندی شي موږ هم ورسره ژوندی شو د پښتو ژبې او د ادب خدمت هم وشي لګیا یو نو بس د خوړې علاقې بارے کې څه ویل غواړئ او ستاسو چې کوم نظم لیکلی خوړې بارے کې هغه راته یو خو به ته دا ووایم د دې خوړې په مناسبت سره چې کله ما په صحافت کولو باقاعده کالم به مې لیکلو که نه په روزمره مسایلو باندې نو په هغه وخت کې زما د کالم نوم و صدای خوړه د خوړې اواړ نو دا ما باندې لکه د دې خاورې حق او ما دا ګڼله چې د دې خاورې خدمت کې شو دا نوم دی چې کوم دی لکه تر ډېرو لرو لرو ځایونو ورسي نو ما خپله زه وایم چې ګنې یاره ټیک د حق به مې خو پوره نه ادا کړی خو یو کوشش مې کړی دی هغه کامیاب دی نه دی کامیاب په دې خوړه کې دا کالج چې نن تاسو وینئ نو په دې کې په 1915 اتیایم کې ما یو مضمون لیکلی و خوړه نظامپور میں کالج کے قیام کا مسئلہ او زما هغه خوب نن د کالج په شکل کې هغې مخامخ دی مطلب دا دی او بیا د میجر بصیر هم شکریه چې هغه پکې د زنانو کالج هم لکه جوړ کړو دا د خوړې لومبنی NPA او زه دې بیا هم خوړې ته موقع ورکړي چې خپل نمایندې وي او هغوی لکه د خپلې خاورې خدمت وي نو ما چې کله دا پېښور ته به زه لاړم د یونیورسټي بک ایجنسي ته کتابونه مې کتل نو ما یو خبره محسوس کړه په هغې کې چې د هرې علاقې لیکوالو په خپله علاقې د هغې په جغرافیې د هغې په تاریخ د هغې په ادب باندې څه نه څه حوالې سره هغوی په هغه کتابونو کې د هغې ذکر کړی خو بدبختانه دا چې ما ته دا خبره ډېره سختۍ سره محسوس شوه چې په خپله باندې هېڅ قسم ته مواد چې کوم دی د ما تر مخه رانه دی ما یو جذبه را پیدا شو چې کم از کم په دې خوړه باندې خو لیکل پکار دي ګو چې زما دې کتاب کې چې خوږه خوړی نوم دی علاقه نظامپور ته یو نظر که نه نو ما دا کتاب به ډېرې نیمګړتیاګانې لري مکمل خو یو قرآن مجید دی چې خدای لیکلی هغې چې انسان لیکلی کې به کمې وي نو ما یو احساس لکه تا ته چې مې ذکر وکړو را بیدار شو ما په خوړه باندې د لیکلو یو هڅه وکړه او زه پکې لږ کامیاب شوم یو کتاب شکل کې دا درالو د چا لاسو ته مو ورسېد زه څه پته استفاده وکړي نو ما په 2004 کې د خیر آباد په نوم باندې یو ټلیفون ډایرکټي لیکلي نو په هغې کې ما په خوړه یو نظم لیکلی د هغې عنوان دا و چې خوړې ته نو ما ویلي و چې تل به هغه کومه دا نظم د کتاب کې شته تل به هغه کومه چې
چې په درنېږي خوړې او زما د زړه په کور کې به تل اوسېږي خوړې او ستا د دې کاڼو نه به زه زار لالونه کړمه او ستا د پلوسو نه به زار نخترونه کړمه ستا د دې بیرونه ستا د دې بیرو نه به زه زار چنارونه کړمه ځکه هر ځای کې اوسم زما یادېږي خوړې زما د زړه په کور کې به تل اوسېږي خوړې ډېره وای ته بختوره ځمکه توریالي تا کې اوسي او دا کوړخان بچوړي ننګیالي تا کې اوسي او چې پتا ډېر مین دي بریالي تا کې اوسي لکه د ځوانې مینې په زړه ورېږي خوړې زما د زړه په کور کې تل تل اوسېږي اوسېږي خوړې خوړې ستا د هر کلي د خوړ مازیګري نظار شم او د حیاناکو پیغلو د سر ټیکري نظار شم ډېره او ستا د سپینګیرو نظار او د هر یو زلمي نظار شم او لکه جانان سترګو کې زما غړېږي خوړې زما د زړه په کور کې به تل اوسېږي خوړې وایي دلته نسک نیکمو عبادتونه کړي او دلته غالب بابا مو ریاضتونه کړي د تورو سر په خوا کې او خوشحال کارونه کړي بالکل او ځکه پړکېږي خوړې ځکه ځلېږي خوړې زما د زړه په کور کې به تل تل اوسېږي اوسېږي خوړې زما دا نظر راغونې کمزور دی په دې صحیح، کې صحیح. معافي غواړم ډېر واضح یې نشم ویلی وایي بیا به بچوړی نه یم چې کله تا هېره کړم او ستا ځنګلونه غرونه ځمکه زیبا هېره کړم پسه مجنون شومه چې خوړه لیلا هېره کړم ډېره زه لوغړن ښیمه چې ته تسکېږې خوړې زما د زړه په کور کې به تل اوسېږي خوړې وایي بیدار شو ستا بچوړي آبادول دې غواړي خټک جرګه جوړه شوه اوس ګل کول دې غواړي په پښتونخوا کې نامه اوچتول دې غواړي او لکه د نور د شغلو هر خوا خورېږي خوړې زما د زړه په کور کې به تل اوسېږي خوړې وایي زه د قلم خاوند دی په تا شعرونه لیکم ستا د ماضي او د حال به داستانونه لیکم ته د صفت لایقه ستا صفتونه لیکم او په یو حالت کې مې هم ته نه هېرېږي خوړې زما د زړه په کور کې به تل اوسېږي خوړې ای د خټکو ځمکې تا ته سلام کومه د زړه د تله نه د تله به تل ستا احترام کومه ستا به ستاینه هارون په هر میدان کومه زما شعرونو کې به داسې پړکېږي خوړې زما جناب دا رشید خټک صاحب چې د دې د خوږه خوړه چې کوم دی د خوړې متعلق د هر کلي متعلق په دې کې چې کوم دی معلومات دي او الله خان استاد بوک سنټر چې د نظامپور پته نشته چې دا چا سره دي دا باز محمد ورکړي نو په نظامپور کې زما په خیال خو دوه دوکانونه دي یا د الله خان استاد دکان کې دي او یا دغه سره خوا کې ذکر هوټل سره خوا کې چې کوم دکان دی هغې کې وي نو زما خواهش دا ده چې هر یو کس دی دا بوک چې کوم دی سټډي کړي او د هارون رشید صاحب چې کوم دی تقریبا 10 کتابونه څنګه چې تاسو واورېدو چې چاپ دي او باقي یو 10 کتابونه نیمګړي پراته دي نو د خوړې دپاره خو زه وایم چې اول هم خوړه ډېره کمزوري ده دې لحاظ سره نو زه وایم دا ځوانان چې کوم دي دی دا لیک چې کوم دی دا وکړي او هارون رشید صاحب سره سپیشل په دې کې مرسته وشي نو زما د اړه ارمان به هم پوره شي او د هارون رشید صاحب به خوشحال کړي او ستاسو فرض چې کوم دی په خوړې باندې هغه به سلک ډېر ادا شي نو دې سره د نه چې کوم دی اجازت غواړم او دعاګانو کې مو یاد ساتئ